السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت کالي به مو په تن وي او ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ډېر دوستان چې کله ویډیو جوړوي یا ویډیو یوټیوب ته پورته کوي دوی د هغې دپاره مخکې یو کور پیج جوړوي. دا ډول کور پیج لکه تاسو چې وینئ دوی د دې کور پیج د جوړولو دپاره فوټوشاپ یا نور پروګرامونه په کمپیوټر کې استعمالوي، خو زه تاسو دپاره په موبایل کې یو ساده پروګرام درښایم چې پکسل لیب نومیږي. موږ د دې نه وروسته د پکسل لیب پروګرام زده کړه تاسو ته درښایو یا په هغې باندې ویډیوګانې جوړوو چې څنګه تاسو کولی شئ په فوټوشاپ کې ښکلي کور پیجونه جوړ کړئ د ویډیو دپاره یا د عکس دپاره او سره کم عکس ډیزاین کړئ، لیکنه وکړئ او دلته لوګو نوره شیان راوړئ او ټایټل د ویډیو دپاره راوړئ. نو نن د پکسل لیب لومړنۍ ویډیو شروع کوم یا د سهار نه چې مونږ پکسل لیب زده کړه پښتو زده کړه دا شروع کوو. راځم پکسل لیب ته. پکسل لیب لاندې چې تاسو وینئ دا پروګرام دی. دا پروګرام به تاسو د پلی سټور نه را ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې به ورته ولیکئ په سرچ کې. دلته پلی سټور ته راځم. دلته به تاسو ورته ولیکئ چې پکسل لیب. دا سرچ کې چې ولیکئ نوره به دلته په دغه سرچ بټن باندې کلیک کړئ او پکسل لیب پروګرام به را ډاونلوډ کړئ. نو اوس راځو چې څنګه کولی شو پکسل لیب ته راځو. کله چې تاسو پکسل لیب ډاونلوډ کړ دا ډول سټایلونه مخکې له مخکې پکې وي. دلته تاسو هر یو سټایل څنګه کولی شئ د هغې نه انتخابولی شئ کوم یو سټایل چې غواړئ دا سټایل دا نور سټایلونه. خو که چېرته تاسو خپل کوم کور پیج یا خپل عکس راوړئ په هغې باندې ډیزاین ترسره کوئ نو بیا تاسو په اسانۍ سره کولی شئ. مثلا زه یو عکس راوړم. د عکس لپاره به لومړی تاسو دلته د عکس په آپشن باندې کلیک وکړئ. دغه د عکس آپشن چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. کله دې ته چې راشئ دلته کې به راشئ فرام ګیلري، یعنې که تاسو سره په موبایل کې وي د ګیلري نه به یې راواخلئ. ګیلري باندې به کلیک وکړئ. مثلا زه دلته په دې باندې کلیک کوم یا کوم بل عکس انتخابوم. لاندې راځم یوه ساده لیکنه پیدا کوم. مثلا دغه تاسو به دا انتخاب کړئ. دلته مختلف سټایلونه دي کوم څومره سایز یې غواړئ. مثلا زه 4.3 دا انتخابوم او بیا دلته په د اوکې آپشن یا چک باندې کلیک کوم. دا مې انتخاب کړ. دلته د څومره سټایلونه چې دي دا څنګه کوم ختموم. دا سټایل نه به کلیک وکړئ. دلته پورته خوا کې به په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. دا بلټی رقم نشان چې دی دې باندې به کلیک وکړئ. دا ټول به ختم کړئ. زه دا ختموم. مثلا دا یو پاتې شو. زه اوس چې کله کور پیج جوړوم مثلا تاسو د مسنجر په باره کې یو کور پیج جوړوئ. مسنجر په باره کې یا د فیسبوک په باره کې مثلا تاسو یو کور پیج جوړوئ چې څنګه کولی شو فیسبوک ته یا د فیسبوک آی ډي خلاصه کړو یا بند فیسبوک ته میسیج پورته کړو. هر ډول پوسټ چې تاسو کوئ نو دا لیکنه به انتخاب کړئ. دلته به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. د قلم ته به راشئ. د قلم نښان چې د پنسل دلته به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. د حکمل بغلانی به ختم کړئ. دلته به ولیکئ چې څنګه کولی شو فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. دا لیکنه مو چې کله انتخاب کړه دلته لږه غټه راغلې ده نو دلته به تاسو راشئ په دې لیکنه سټایل کې پورته به راشئ. دلته سایز لیکلی دی په سایز باندې به کلیک وکړئ او یا سایز دی تاسو سایز کمولی شئ. سایز یې راکم کړئ او بیا دا لیکنه ونیسئ داسې غټه یې کړئ. دلته تاسو سایز بیا هم اضافه کولی شئ. نو دلته به تاسو راوړئ چې څنګه فیسبوک اکاونټ جوړ کړو یا څنګه کولی شو. لاندې به دلته راشئ که دلته کوم سټایل ورته انتخابوئ د هغې خوا برخه کې به راشئ. سټایل به ورته انتخاب کړئ.
مثلا رنګ ورته انتخابوم. دا رنګ به ورکړئ، هر یو رنګ چې تاسو غواړئ هغه به ورکړئ. د دې نه وروسته کولی شئ چې مختلف اوپیسیټي ظرفیت دې څومره وي، مثلا رنګ دې تیز وي، تت دې وي او سره کمزوری دې وي، په دې باندې کلیک کولی شئ. او فونټ هم ورته بدلولی شئ، مثلا دا سټایل مې نه دی خوښ، مثلا دا سټایل کولی شئ سټایل دې ته هم واړوئ. نو دا وه زموږ لومړنی ویډیو چې څنګه کولی شو چې یو عکس راوړو، خپله چې موږ کوم عکس په تلیفون کې را سره یو په هغه باندې یو ټایټل ولیکو. بیا چې بله ویډیو ته حاضرېږو ستاسو په خدمت کې. د خدای په امان.